باور کامل ما و تاکید دوامدار ما سر آزادی بیان است. آزادی بیان بعضی علاقات شاید تکان بده، بعضی افراد شاید متاثر بسازد، اما ما باید حوصله را داشته باشیم که عدم آزادی، سانسور، قیمتش به مراتب زیادتر است تا آزادی. د بیان ازادي او د مطبوعاتو پرمختګ د ملي یووالي حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري چې د بیان ازادۍ په شاخص کې د افغانستان د 2 درجې لوړېدو لامل شوی دی. د ځواب ویلو اصل ته په پام د ملي یووالي حکومت د فعالیت په لومړۍ ورځو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ کړ. حکومت تل رسنیو ته د چارواکو او دولتي بنسټونو له لوري د معلوماتو په ورکولو ټینګار کړی او په دې برخه کې حکم هم صادر کړی. په لومړي ځل د رسنیو د غښتلتیا، لاسرسي او د پرمختګ لپاره ملي یووالي حکومت د بیان ازادۍ سفیر وټاک او د مډال په ورکړې او د ستاینلیکونو په ویش یې د بیان ازادۍ ملاتړ وکړ. د جمهوریت ریاست عالی مقام دفتر د رسنیو او ستراتیژیکو اړیکو معاونیت په عملي اقداماتو سره لا زیاتې همغږۍ ته زمینه برابره کړې او د معلوماتو رسولو ته یې مؤثریت بخښلی. د رسنیو د غښتلتیا او پرمختګ لپاره د افغانستان حکومت د چاپي غږیزو رسنیو، خبري اژانسونو او خپرندویه ټولنو مالي جریمې معاف کړې. ملي یووالي حکومت تل د رسنیو د کارکوونکو امنیت خوندیتوب لپاره هڅې کړې دي. جمهور رئیس د هغوی د امنیت ټینګښت لپاره د یو حکم په صادرولو سره د دولتي بنسټونو همکاري الزامي وبلله. د خبریالانو د لا زیات خوندیتوب لپاره ملي وحدت حکومت د جمهور رئیس د دویم مرستیال تر مشرۍ لاندې د خوندیتوب ګډه کمیټه جوړه کړه. ملي یووالي حکومت د رسنیو له مسؤلینو او د رسنیو د برخې فعالینو سره د بیان ازادۍ او معلوماتو رسولو په تړاو د ګڼو غونډو په جوړولو سره مشورې کړې دي. په تیرو 3 کلونو کې د رسنیو ازادۍ د پام وړ پرمختګ کړی. افغانستان د سویلي اسیا او مرکزي اسیا هیوادونو په منځ کې په 4م مقام کې راوستی دی او همداراز د بې پولي خبریالانو سازمان افغانستان رسنیو ته د یوه ځواب ویونکي حکومت په توګه یاد کړی.